الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا او ليصمت. رواه البخاري. حدیث نمبر 4140. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې کوم څوک پر الله او پر آخرت باندې ایمان لري هغه ته پکار د چې یا د خیر خبره وکي یا خاموش او چپ پاتې سي. محترم عزتمنو، دا حدیث تقریبا نبی کریم صلی الله علیه وسلم 1400 کال مخکې فرمایلی چې څومره زیات نقصانونه نن سبا وخت کې و خلکو ته پیښ سوي دي هغه پر دغه حدیث باندې د عمل نه کولو د وجې څخه پیښ سوي. خوله یې ایله کړې ده چې هر څه پر خوله راځي هغه وایي، اخر نو خپله خوله پر پټاو سي. که د حکومت د طرفه ورته رسي که د خلکو د طرفه ورته رسي دا ټوله د ده د خولې د ایله کېدو د وجې څخه ورته رسي. نن سبا داسې دور دی چې هر خبره ریکارډ ته ځي، هر ټلیفون ریکارډ ته ځي، هر مجلس ریکارډ ته ځي. ناسې ملګري به خبرې داسې ریکارډ کړي، یو چاته به چې ټلیفون ورکړی خبرې به ریکارډ سوي. دا ستا خبرې راسي پر میډیا باندې یا ستا خبرې راسي هغه چاله ورسېږي کوم چا خلاف چې تا خبره کړې وي نو په تا کې څه پاته سو. نو په کار دا ده چې نن سبا وخت کې دا خپلې ژبې ته لګام ورکړي، ویې تړئ، کلپان ور واچوئ، په امن امان به ژوند تېروئ، پر سکون به ژوند تېروئ. که چیرې تا پر خپله ژبه باندې کنټرول او قبضه پیدا کړ. هرې خور ته دا وایم که چیرې ته د مور سره خبرې کوې، د ورور سره کوې، د هر خپله سره کوې، ته د میړه د کوره څه په ټلیفون باندې ګډی دا امکان لري چې دا ستا خبرې دې ریکارډ سوي. مور ته زړه خالي کول غواړې او بیا هلته ورڅه کور یې ورته خالي کړه، په ټلیفون زړه مو ورته خالي کوه. صبره زما د یو جنجال راغلی چا د مور سره خبرې کړي دي، میړه یې ریکارډ کړي دي، هغه خبرې راوړي دي و خپلې مور دا ته یې لګولي دي، په کور کې جنجال جوړ سو. اول خو د خاوند دپاره سخت حرام او ناجایز دی چې دی د خپلې کور والا خبرې ریکارډ کوي یا د بل چا خبرې ریکارډ کوي. د هر چا دپاره حرام او ناجایز دی چې دی د ملګري خبرې ریکارډوي او هغه په موبایل کې بیا د ځان سره ساتي یا هغه څوک په یرغماله کوي یا هغه ته تاوان او ضرر پرسوي. سخت ناجایز او حرام کار دی. ځکه الله فرمایي ولا تجسسو، تاسې یو د بل تجسس مه کوئ. دا موبایل ریکارډېدل، خبرې ریکارډېدل دا په تجسس کې راځي. د الله جل جلاله د حکم خلاف ورزي کوي او خلکو ته هم احتیاط کول پکار دی. هسې خوله مه ایله کوئ عزتمنو، دا خپل خوله وهم کلا ده امبلا ده، مصیبت او بلا به درته راوي. خپله خوله به دې د باندې پټاو سي، هېڅ به دې نه یې کړې، بیا به پساوي او ګیر به او پریشان به. نو که څوک د نبي علیه الصلاة والسلام پر دغه حدیث باندې عمل وکړي، خپل ځان ته خوشحالي راوړه، ښه ژوند یې پیدا کړي، سکون یې پیدا کړي، خپل ځان او خپله کورنۍ یې د هر رنګ غم او پریشانۍ څخه وساتله. والسلام. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د محترم الحاج مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب و سهارنی نبوي حدیث ته غوږ واست.